زړور خانه راکوشه کنه لږه دیکه را سره وه رحم را باندې وکړه دیکه او زه ډېره ګرانه خبره دې وکړه خو زه خدای کړی ناکام دی نو څه وکړم نه لکه نارګله تم لږ راکوشه کنه یار لږه دیکه را سره ووه हाँ जी نارګله کلچ به را پرېږده څنګه مې کلچ را پرېږدم زه خو تاسو سره دیکه وام که نه جلکه تا د چا ویل چې ګاډي نه راکوشه हाँ जी تا راته ووایه نو ما درته وویل ها نو اوس زه درته وایم چې کینه ګاډي کې ښه خان یا الله خیر دا د زیره سري وی خرړي د یو ډزه سره لاړې ای خانه چېرته لاړې لیکې رو خبرې کوه چېرته خانې ونري په نوم زړور خان دی او نور دغه ځوان دی ای هی نو ارمان دی لکه داسې ارمان کې ای خپله ځواني راته رایاده شوه داسې ګاډي له نه دی ما به په دې یو ګوته داسې دیکه وکوله څه به چتې او څه به د چتې خوروا وي راځه چې زړور خان پسې ورشو مړه خاله خیر خدای ته خو کنده کې مورچه شوي قربان قربان ته نه قربان ولې خان ته لږ صحیح معلومات وکړه چې دا ډزې داسې وې دا هوایي ډزې وې تا هسې په ځان باندې پرغز راوستو راپاسه چې دې ګاډي له دیکه ورکړو سړیه ولې نه ولې نه دیکه ورکړو یا الله خیر بیا ډزې وي راپاسه خان دا دیګه ډریور دا ګیټ بند کړو خو ما ته هم پته ده مړه هسې خپه مې وښیده ولې نه زه چې دیکه ورکړو یا راځئ راځئ یاره کشر خان معتبر خان کاکاجي ته ووایه چې چېرته نوې ګاډی دله والي چې دې کیجابي نه خلاص شو یکش ماچو ویم زمان دا خیال دی خو څه ویم که بابا هم بیومني یاره خانه تاسو په خپل لکړ څنګه راکړئ تاسو خو معتبر خان یا معتبر خانه وای خانیه نور څوک دي نوکران سره ټینګېږي څه همدا راته وایي چې تاسو هر وخت ټیپر پخوئ هغه صحیح وایي نو چې کله راشم نو بس ته به د کټلنګه راکاږي لګیا وي ګوره خانیه دا کټونه چې دي که نه دا په پیسو راغلي په پیسو چې دې خیال ونه ساتي که نه نو دا بیا د سوځېدو شي شکر دی ستاسو خو ډېر تېر جیدات دی یو ونه پکې نه صحیح که نه خبرې د یوې ونې نه پوره د 14 کټونو خپې او بازوګان جوړېږي د ونې د نرخ نه خبرې یو معمولي ونه په 15,000 به وانخلي خانجي سوچ کوم چې د کټونو لنګې سستېږي ولې چې پکې د هر وخت دا غټ غټ مېلمانه کېږي که نه نو دې کې د کټونو د لمبو څه ګناه ده ته صحیح وې ما سره یو علاج شته څه علاج دی وایه که نه وایم د دې کټونو په دې باندې به د اوسپنې کټونه جوړ کړو تر 14 پیړو پورې به د کټ لنګې راښکو ته حاجت نه پېښېږي د اوسپنې د نرخ نه خبرې منم چې اوسپنه ګرانه ده خو بل علاج هم شته را سره څه علاج دی وایه وایم د دې کټونو په ځای باندې دلته قالین غوړ کړو تم د مړې خېټې خبرې کې مړه هغه زمانه لاړه پوه شې که نه او د بل نه زه خبر کړمه دا بعضې راځي ځکه چې دی که نه سره د پیزاره په قالین ګرځي او چاته ویلې هم نه شي چې سره مې لکه پیزار وباسه بس دا زړه طریقه ښه ده ښه وایم هغه روپېدل هم نه ښکاري وایم اوزګار ګرځي که نه چې راته په دې وتر کې نور څه نو کټونو لنګې راښکې نو ښه به نه وه ښه خو وه وایم که ته ورته نه شي ویلې نو زه به ورته ووایم ولې ورته نه شم ویلې ولې زه ته سیالېږم څه داجي ګاډی مې دله راوستو د څه ګاډی ورګې راولې مې
مې دله راوړو وای دا مې څه وي د پایو کورسۍ مې دله راوړه اوس به په دې ناسته مې یو ګرځېبم یا لکه برکتیا په دې کورسۍ مې ما مخته کوه ځینې بیا به نه دا کورسۍ ما پرېږدي او نه بیا زه پرېږدم مطلب مې دا دی چې مطلبونه پرېږده داجي بس راپاسه او په دې کورسۍ کښېنه ولې خیر شه ګوره داجي دا کورسۍ ما تاله راوړې ده ګوره په دې باندې به داسې کښېنې داسې به کښېنې که نه او دا خپې به اوچته کښې دلته بیا کښېنې ټیک شوه که نه دی شټېرنګ دی ګوره پایم دی شټېرنګ هم دی که نه نو په دې چې چې روان یې که نه وی به چې پی پی ارنګ به غږې او خپلې به چاته نه وي چا خوښه ارن به زه راوړم خو پیسې به ماله راکړې ښه داجي زه اوس راپاسه کښېنه په دې کورسۍ نو برکتیا یو خبره درته کومه کښېنم خو دا راته ووایي چې بیا خو به ما څوک د دې کورسۍ نه پاسوي داجي دا ستا خپله کورسۍ ده دې نه تا له چا هغه پلار هم نشي پاسولی ښه نو دا راته ووایي چې دا کورسۍ ول چېرته د چېرته نه چېرته تپوسونه مه کوه داجي بس راپاسه او په دې کورسۍ باندې اوس کښېنه او ما ته دعاګانې کوه دورې دا راکه د دې کار ختم شو نن نه پس دا خدای مې سمې کړې خورې دا پیسه مې دا الله دې وي بس هلکه ګوره په مزه مې ګرځوه ګوره زړه مې خوږي غم مه کوه داجي ګوره اوس ته یو چکر هم در خو به که نه ګوره دا ګوره په مزه ګوره یېرېږم په مزه اوس په دې نوې نوزې پلانۍ ماتې کړې وې نېکبخته داسې کې بچ دي داجي بچ دي هلکه برکتیا داسې کار وکړه چې کورسۍ وتړه ومې دروله ورشه دا لوښي وینځه د سهاره څخه پراته دي او جارو روانه ده کور جارو که که څوک د دې کورسۍ مبارکۍ ته راشي داجي خلکو ته مونږ معلوم یو بس هغه ماما دې یادومه هغه روپۍ ګل هغه په هر څه کې خبرې کوي ماما به خپل کار کوي داجي ګوره زه نور د کور کارونه نشم کولی نه نو دا څوک به کوي چې تی نه کوي بس هر څوک چې کوي عجیبه خبره کې دا ته خو نه لکه بل شان خبرې کې دا راته ووایي چې په سر کې دې قر وشو که نه د قارون خزانه دې ومونده ما ته مو وایه که نه داجي ما پورې د کلي همزوري خان دي هغې وایي که نه چې برکتۍ جنوټارې یا چې پکړې نه نو که تا ته څوک شهزاده ووایي نو ته به شهزاده شي نی وینځم بس نی وینځم نه. نی وینځم بس نی وینځم نی وینځم بس نی وینځم نو څوک بیا وینځي چې تی نه وینځي نو زه وینځمه داجي دغه خو درته زه هم ویم که نه چې اخر دا د کور کارونه به موږ له څوک کوي وایي دا مې بس غم مې مه خرابوه ورشه هغه ماما ته دې اواز که هغه روپۍ ګل ته وی پلار مې وایي که ناست نو کښېنه که ناست نو راپاسه او که ولاړ نو را روان شه فورا ورشه روپۍ ګل ماما خو مې سم د اسمان کټ دی خدای خبر چېرته به وي وی ګوره یا به پټي کې او یا به د معتبر خان په حجره کې هر ځای کې وی ګوره که یا به کور اورېږه اولې په کور کې ګورم هله دا وکړه شابه په منډه راځه لکه ته ما پرېږده ما پسې ورشه ما پسې دې ورشه خدای ته وګوره ما په ارام داجي خو چېرته اوبه دې پکار یا نور څه دې پکار که نه اوس مې د پایو کورسۍ راوړه بس په دې کور کې پخپله پرې ګرځه را ګرځه ته ما پرېږده دا پایي دی او دی هینډل هم دی ته ما پرېږده ته مزه بچ